سلامونه دوستانو، هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاست او هیله ده چې زیات وږي هم نه یئ، ځکه دا ښایسته خوراک تازه سبزي او ورسره ښکلی ترکي خوراک او په دې بغل کې پروت لیمو، نو باوري یم چې زیات که وږي نه وی هم یو څه ناڅه اشتها به مو راشي ورته. دا خوراک مې تاسو ته ښودل هدف نه و، د دې تر شا یو بله خبره پرته ده. هغه مهمه خبره دا ده چې د نن 3 کاله شاوخوا 4 کالو ته نږدې موږ چې اول کې آلمان ته راغلو او بیا یو ځای ته دولت لخوا ولېږل شو، موږ ته یې کور راکړه. زموږ سره په دې لېږلو ډله کې یو ترکۍ کورنۍ هم وه چې یو ښځه او خاوند و، ورسره یو 2-3 بچیان هم وو. بیا څو ورځې تېرېدې، د ترکیانو دلته فامیل دوستان خپلوان ډېر وي، نو څو ورځې وروسته د کور لپاره ښایسته کوچون او ډېر شیان واخیستل. خو زه د کړکۍ کې ولاړ وم، دغه مخامخ کړکۍ ده، چې ګورم دا ترکۍ او مېرمنه یې د کوچونو ته ګوري او بره وګوري، نو د دوی او زموږ کورونه په 2م منزل کې وو، نو پورته راختلو دپاره د دوی دواړو زور نه رسېده او کوچونه درانه وو او پرېښودلی هم نه شول. نو په دې وخت کې ما په دې اتاق په یو ملګري باندې غږ وکړ او ورته مې وویل چې راځه ورور چې لاندې لاړ شو، هغه ترکۍ زموږ او ستاسو همکارۍ ته ضرورت لري، هغه کوچونه ورسره راوړو، صوفې ورسره راوړو تر کوټې پورې. نو هماغه و چې ورغلو، راجګ مو کړل، تر کوټې مو ورسره راورسول. سړي ډېره زیاته مننه وکړه. نو له هغې تر نن ورځې دا د 4 کاله په پوره کېدو دي چې ښه خوراک پخوي، نو حتما یې ماته رالیږي او بله هره خبره چې نو حتما دی راځي ځان حاضروي. کوچني اولادونه دي او هغه دومره زیات احترام راکوي او دومره زیاته مینه راکوي. دلته ډېر خلک اوسېږي، خو دوی هغه ښېګڼه د هغې بدې ورځې یا سختې ورځې ښېګڼه نه ده هېره کړې. کوچني اولادونه دي، یوه یې لور ده، 2 یې بچیان دي، نو دا چې راشي ډېر لرې نه رامنډه کړي او ستړي مشی راسره کوي، وایي دا زموږ د بابا یا زموږ د پلار ملګری دی. نو خبره مې دا کوله چې ښه وکړه او هېر یې کړه، یا وایي چې ښه وکړه روانو اوبو ته یې واچوه، مخ پسې مه اړوه. نو دا مې دا نظر نه و چې زه به دا هر وخت دا خوراکونه خورم. نو دا و چې ځینې خلکو سره بیا ښېګڼه وکړه او ډېر زیات ځان ورته ستړی که، خواري وکړه، خو په هغوی نه معلومیږي. خو په ښو خلکو باندې ډېر کوچنی کار په کالونو کالونو په عمرونو په هغوی باندې احسان وي، هغوی د یاده نه باسي. نو زه به دا وخورم، تاسو بیا ښې چارې.